زه به فورا ووایم که ما صلاحیت درلودی دغه ځوان وزیر دفاع پوګه مې فیلډ مارشالي ورته ورکوله بېلګولې مې. زموږ مارشالان څوک وو؟ له یو ولایت نه جګ څه د بل ولایت خلک له وینو له خاورو سره لت په لت که، له روسانو سره قرارداد وکړه، غرامت وروبخه، په داخل کې جنګونو ته لمن ووهه او دغسې قانون ماتونکي اعمال ترسره که چې هغه په تاریخ کې لیکلو باندې د هغه شرمېږي څوک، هغه به مارشال کېږي. او دا وزیر دفاع چې 20 کاله جهاد کړی ده، 49 مملکتو سره جنگ کړی او افغانستان یې آزاده کړی او په تېره بیا 50 کلن خامار سر په پرې کړی ده. د 50 کلن هغه خامار چې د افغانستان از تو بودې داسې تېرول، موږ خو د پاکستان د لاسه ټیکه ټیکه وو، موږ خو د پاکستان له لاسه در به در وو، موږ خو د پاکستان له لاسه داسې خوار و غریب و بیچاره یو، موږ خو د پاکستان د لاسه داسې ټوک 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 ټیکه ټیکه یو او د ایران د لاسه. خو دغه ځوانان د طالبانو اوس یې موږ یې له دغه مصیبته خلاص کړو، نو دوی ته به ولې ترفیګانې نه ورکول کېږي؟ ولې به مارشالي نه ورکول کېږي؟ ولې به زموږ محترم مشرتابه دوی ته هغه څه چې باید ورته ورکړل سي په طور د توفیې یا په طور د دې چې فوق العاده یو څه وي، دوی ته د هر یو ته باید ورکړي. هر یو څه په دې محاذ کې جنګ کړی ده او هغه کسان چې خپل ملا یې تړلو په دوم خط کې ولاړو، هغه ځوان طالبان چې په دریم خط کې ولاړو، هغه ځوان طالبان چې ټولو دغه هوډ درلوده چې زه به ورمنډه کم په دې ټانک، زه به ورمنډه کم په دې توپ، زه به ورمنډه کم په دې غلیم، په دې دښمن د ده سترګې به راوباسم، پښې به یې په ماته کړم. ټولو ته باید مستحق د دې دي چې باید د افغانستان خلک د دوی احترام وکړي او همدغسې چې د امارت اسلامي یو تعداد مخالفینو، سیاسي مخالفینو ډلو چې هغه واقعا ځان ته افغانان وایي، هغوی پشتیباني وکړه د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع د محترم وزیر له دغه فعالیتونو نه، همغسې باید دوی وستایل سي او ترڅنګ باید د امارت اسلامي د دولت دغه داخلي چارو کې چې کوم مشکلات دي هم ورته په ګوته سي، دوی خوشحاله کېږي. دوی ته که موږ هره ورځ توصیف وکړو خو دا خو فایده نه لري، معنا نه لري. هر وخت چې شاه کمبوتي و کاستي ورته په ګوته کړه، هغه له تا نه خوشحاله کېږي، هغه حل کوي خپله کمبوتي و کاستي. اوس کمبوتي و کاستي په دې کې نه ده چې خدای نکرده ډېر غټ غټ کارونه دي چې دا د وطن د ملي منافعو سره په ضدیت کې دي یا په ټکر کې دي، نه هسې نه ده. واړه واړه کارونو ته دوی متوجه سي، اداري چارو ته متوجه سي، د خلکو مشکلات په ولایت کې همداسې چې جناب امیرالمؤمنین والیانو ته هدایت ورکړی ده، ورته یې ویلي دي چې تاسې دروازې باید د خلکو په مخ خلاصي، همدغسې چې خلک راځي ناحقه عریضې کوي په خلکو، خلک ناحقه تورونه لګوي په خلکو، خلک ځوري، خلک سرګرداني، د دې جلو دې باید دوی ونیسي.